ډاکټر محمد اشرف غني داسې مهال د هیواد جمهور رئیس و چې افغانستان هم مهاله له دریو سیاسي، امنیتي او اقتصادي انتقالونو سره مخ و. په ورته مهال پراخه بېوزلي او بیکاري، بېساري ناامني او ژور اداري فساد موجود و. په دغسې حالت کې بدلون رامنځته کولو اراده، استقامت او لازم کار ته اړتیا لرله چې جمهور رئیس غني پر دغو ستونزو د برلاسه کېدو لپاره له هرې دقیقې او ساعت ګټه پورته کړه. جمهور رئیس له 9600 څخه زیاتې غونډې شخصا په خپله رهبري کړې دي. له دې ډلې له 8700 څخه زیات موارد د خلکو له بېلابېلو اقشارو سره انفرادي او جمعي لیدنې وي. په دغو غونډو کې له 301,000 څخه زیاتو خلکو سره ملاقات شوی، یعنی په اوسط ډول په ورځ کې له 211 تنو سره. جوړې شوې غونډې په حکومتولۍ، قضایي، امنیتي او دفاعي مسایلو، نړیوالو اړیکو او بهرنیو، اداري او اقتصادي سفرونو، زیربناو او ټولنیزو مسایلو وي. جمهور رئیس په دغو غونډو کې د مسؤلینو د راپورونو او د خلکو د نظرونو په ترلاسه کولو سربیره د خلکو نظریاتو شریکولو ته هم زمینه برابره کړې ده. په هره برخه کې د وضعیت ښه والي لپاره لازمې لارښوونې کړې دي. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د اقتصاد او زیربنا په سکتور د تمرکز پر ایجاد او په دې برخه کې د کړنو موثریت لوړ شوی او موږ په دې کلونو کې د اقتصادي ودې د ښه والي شاهدان یو. همداراز د ملي تدارکاتو کمیسیون فعالیتونه د دې لامل شوي چې په قراردادونو کې 40.4 میلیارد افغانۍ سپما وشي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو وارثینو ته د کوپن ویش پروګرام پیل د همدې سپما نتیجه ده. جمهور رئیس غني د خپل وخت بله عمده برخه د ولایتونو د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په څېړلو مصرف کړې ده او په دغه موده کې 80 ولایتي سفرونه کړي دي. جمهور رئیس په دې سفرونو کې د خلکو له بېلابېلو اقشارو لکه سیمه ییزو متنفذینو، علماو، ښځو، ځوانانو او د مدني ټولنې له غړو سره کتلي او د اړتیا پر مهال په هغه ولایت کې تر یوې زیاتې ورځې تېرې کړې دي. د قلوردګانو لیدنه او د ولایتونو د امنیتي وضعیت ارزونه د ولایتي سفرونو بله عمده برخه وه. جمهور رئیس 40 ځلې د قلوردګانو لیدنې ته ورغلی او د سرتیرو وضعیت له نږدې ارزولی دی. همداراز د بهرنیو اړیکو د تقویت او پراختیا لپاره په نړیوال نظام کې د هیواد د مقام لوړول او تثبیت او په سیمه ییزو اقتصادي اړیکو کې د افغانستان د جغرافیوي موقعیت راژوندي کولو لپاره 4 بهرني سفرونه کړي څو په نړیوالو غونډو کې د افغانانو ښه استازیتوب وشي. د جمهور رئیس د بېوقفې کار پایله د دولتدارۍ په چارو کې د تحرک رامنځته کول دي چې پایله د پراختیايي اساساتو بنسټ ایښودل، د امنیتي او دفاعي ځواکونو استحکام، د داخلي تولیداتو او صادراتو زیاتوالی او د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه عمومي اجماع رامنځته کول دي په هغه ډول چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالو لید د هوساینې، ثبات او امنیت زیری دی.